شاګم زما د دوا پیسې وې زویه اوس شاګه نشته د اختر شپې دي بازار ته به ولاړ سې یو څه وړه به راوړې زه پلار مړ دی که هغه ژوندی یم اوس به ما ته وختي له بوټونو شیان رانیولي وای وروره مسکر والا خدای چې چاته کوي نو ته چې کول شیر دی یا دا پیسې خو خاوند لري څوک مې نه ویني خدای خو مې ویني دا پیسې باید خپل خاوند ته تسلیم کړم کاغذ پته شم نشته چې زه پته په پیدا کړم ولاکه چې څه وکړم آقا جان خو اوس بیده دی خیلی چې اکشن است بیده بکسا وکړم کبات خوی زمان وای دوزخ نور کشولا نیز کبابو کبات خوی زمان وای دوزخ نور کشولا نیز کبابو درنو هیوادوالو اوس تاسو پام راړو د ورکې یوه اعلان ته یوه دانه توره بسته چې یوه اندازه نقدي پیسې پکښې وې د شالینو څخه تر شنو ګمبد پورې په لاره کې لوېدلې ده هر مسلمان ورور که پیدا کړی وي د مهربانۍ له مخه دې د خیر محمد او فضل محمد و شرکت ته راوړي او خپله شیریني دې ترلاسه کړي تاسو کوله یاره دونه چرت مه خرابوه نو څه دی چې ورک شولې دونه کیسه نه لري ورک شولې د پیسو په کیسه کې نه یم داسې د چا څه شی ورک سي لږ فکر خراب یې اشوه یې لاندې کړی دي که دې نه دي کړي ولاکه خدای دا ته مې ویلي چې هغه مې ساسولی دي چې اعلان مې کړی که دې نه یې کړی ځه چې اعلان ولاته دې ویلي دي فکر مه خرابوه انشاءالله پیدا به شي سلام علیکم وعلیکم السلام زه به ته خدای داده دوه راډیوګانو ته مې اعلان ورکړی او سهار به نشو شوي زه ښه دې وکړه چې اعلان دې وکړې ته داسې وکړه دې ساعت ته ورشه 15 لک روپۍ درکړي هغه دې راوړه سمه واسطه لکه دا دروازه ته کېږدو ګوره څوک دی حاجي صاحب یو سړی واسطه راوړه راسه
السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یاست وروره؟ ښه جوړ روغ یاست؟ په خیر یاست؟ خیر و خیرات په خیره ورسېداست؟ خدمت وایست وروره؟ حاجي صاحب خبر داسې ده چې پرون زه پر لار باندې را روان وم. سهار په دې کې اعلان واردی نو زه دغه ځای وشوم نو دغه بسته ما راوړله او پیسې ښه وروره ستا نوم څه دی؟ وروره زما نوم غمی دی. غمی جان وروره ته څه کار کوې؟ ولا دا څو ورځې کېږي بېکاره یم. ښه پخوا دې څه کار کوئ؟ پخوا یې مکتب وایه څه وخت مې 12 خلاص کړي پلار مې په پښو شل سو نو عالي تحصیلات مې ونه کړله. په کور کې دونه څوک نه لرو چې زموږ د کور ګزاره را برابره کړي نو د ټول کور مشکلات اوس ما په غاړه دي. ښه دا چې ته بېکاره مې او دومره ایماندار یې زما پیسې دې بېرته راوړې دغه پیسې دې سره واخله. یاره زه نه غواړم د دې لپاره ما نه دي راوړي چې ته ماته بېرته پیسې راکړې. بس خیر داسې وکړه ښه ډاکټره باید راشه دا د دفتر ستا په خدمت کې